چې تا پلار د خپل ضد پوره کړ. مورې ما ته دعا کوه چې زه کوم مقصد لزم چې خدای مې هغې کې کامیاب کړي. چې زه خو وایم چې خدای د ټولې دنیا باچا کړ. نو بیا په خوشحاله رخصت ورکړه کنه. د زړه غوښې د زړه غوښې څنګه د زړه نه لرې کړم؟ و نیکبختي نیکبختي اوس خو دنیا دومره راغونډه شوې ده چې خلک ورته ګلوبل ویلیج وي. د ملکونو فاصلې ختمې شوې دي. فساد کې به دلته او فساد کې په سټیټ کې ناست دی. مورې زه به څه نه څه رابطه کوم که نه. فون شته انټرنیټ شته. اوس خو دنیا هم کمپیوټرایز ده. خپل زوی سره مخ په مخ خبرې کوي. په خپلو سترګو په خپل کور کې ویني. دنیا دومره ترقي کړې ده. زما دنیا خو زما جواد دی. د خدای په دې دومره لویه دنیا کې زما د ړندو سترګو دقه ایکې یوه اوښکه ده. بس بس دغه اوښکې دې وچیکه او جواد بچی په خوشحالۍ رخصت کا. جواد بچی د فلایټ هم د ټایم خبرې دي که نه زویه؟ وایي ښه ده مورې اجازت دی. زه به چې مخې دې نه شه په الله مې سپارلی چې کوم مقصد له ځې بیا دې پکې کامیاب کړه. امین. د مخې دې نه شه بچی. خو ما رښتیا په لار کې انټي ته مخ ورښکاره کړي. ښه مورې. مبارک شه. ستاسو مریض په هوش کې راغلی. ډاکټر صاحب زما د لور سر ته خو به خیر شي که نه؟ انشاءالله ژوند خو یې بچ شي خو باقي ژوند په خپلو پښو به نه شي ګرځېدلی. هلو وتیه څنګه یوازې هغه ملګری دې نشته څه راځه زه به دې ډراپ کړم نو تھینک یو اوکې